دوستان عزیز بازم برگشتیم در ادامه برنامه. در این بخش برنامه خواستیم از باز هم مشکلات مردم ما که از کدام ناحیه مشکل داره، بخصوص کسانی که از یعنی از زندگی خود بیشتر امید نمی داشته باشند، اما باز هم بعضی هایشان هستند که از ما و شما کرده زیادتر تلاش میکنن و اونا زیادتر اعتماد به نفسشان است. امروز هم عبدالخالق زازی یکی از معلولین ما که رئیسشان هست و یک مؤسسه هم دارن، در کنار معلولین دیگه ما کار میکنن. واقعا قشر هست که ما سابق البته که اونا را به چشم خیلی پایین مردم میدن، اما فعلا زیاد کار کردن، زیاد تلاش کردن. کسایی را هم در رأسشان داریم که اونا رئیس هستن، اونا در یک دفتر کار میکنن، اونا به حیث یک مامور کار میکنن. بیشتر از خودشان میشنیم که از کدام ناحیه مشکل دارن و تا به حال چقدر برشان به مشکلاتشان رسیدگی شده. سلام آقای زازی و صبحتان بخیر. سلام علیکم. ډیره مننه، خوشحاله سي. خوښ یم چې نن د مشرانو جرګې تلویزیون زه میلمه کړی یم او یو جهان مننه د مشرانو جرګې تلویزیون چې دوی د معلولینو مشکلاتو ته هم نظر کړی دی. نو نن به په راشو معلولینو د 40 کاله ناخوالو جنګونو انداسې نور مشکلات، بدبختۍ چې د فقر دی، د ټولنې مشکلات، فزیکي مشکلات، همدې مشکلاتو تقریبا د 3 میلیونو نه زیات معلولین په دې افغانستان کې اوسېږي. همدا لړۍ هره ورځ روانه ده. نو د معلولینو زیاتې ستونزې دي، ځکه یو خو په افغانستان کې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده، د آګاهۍ کچه نشته، آګاهي نشته. همدارنګه مخکې لکه تاسو یاد کړل چې مخکې معلولینو ته موږ په ډېره ټولنې په ډېره ټیټه سترګه ورته لیدل، اوس لږ لږ د ټولنې د معلولینو د حقوقو نه خبره شوله. دا همدغه معلولین دي چې د ټولنې خدمتګار د ټولنې کې خدمت کوي، ګرځي د معلولینو په آگاهی ورکوي. مګر متاسفانه چې موږ آگاهي له وړپوړو چارواکو دولت یا داسې تجار ټولنې نورو خلکو په نظر کې نه لري. همدغه معلولین دي چې د 2000 اول کال نه راپورته شول په افغانستان کې، چې کله د طالبانو اداره د منځه لاړله، بیا راغله د کرزي صاحب ادارې نه سره سم د معلولینو هماهنګي، یووالی، د معلولینو غږ پورته شول چې موږ هم په دې ټولنه کې حق لرو. نو همدغه وجه وه چې موږ ډېر د اوسني وخت نه ډېر د کم صفر نه موږ شروع کړی دی د معلولیت لړۍ، د معلولیت څنګه معلولین خپل حقوق ترلاسه کړي، د دولت نه، د نړیوالو نه، د مور پلار نه، د ټولنې نه. همداسې ډېر هدفونه دي چې د معلولینو مدافع په نظر کې لري چې هغه به دې ټولنې ته رسوي. مګر متاسفانه یو مشکل دغه دی چې اول خو د موږ تاسې په ملک کې د امنیت نشته دی. خدای دې وکړي چې امنیت راشي چې د معلولینو مدافع کوونکي دغه هر ځای ته ورسیږي، خلکو ته د معلولینو د حقوقو په باره کې خبرې وکړي، مور پلار د هغوی حقوقو په باره کې خبر کړي. دویمه هغه دا ده چې موږ افغانستان دولت فعلا کومه خاص برنامه د معلولینو لپاره نه لري چې بودیجه ولري چې معلولینو انجمنونه یا نهادونه سپورټ شي، هغوی ته پیسې ورکړي چې هغه خپل فعالیتونه شروع کړي د یو فعال غړي. دریم هغه دغه دی چې معلولین 3% کاري ونډه لري په دولت کې. تر اوسه پورې هغه هم د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت تر اوسه پورې لاسرسی نه دی ورته لرلی. هغه 3% ونډه د کاري اوسه پورې هغه سر ته نه دی رسولی. یعنې کوم داسې خاص معلولین نه دي استخدام شوي چې موږ په ادارو کې کسو. مثلا په یو وزارت کې 1000 کسان مامورین دي چې ورننوځي، په 1000 کې 2 معلولین هم نشته. که شته یا یو نیم سپاکار ده یا چوکیدار ده. دسته مهربانی. آقای زازی، مشکل در کجاست؟ چرا تا به حال در وزارتخانه‌های ما شما گفتین که نیست کسی؟ چرا نیست؟ آیا معلولین ما خودشان تلاش نکردن یا زحمت نکشیدن یا ای که برشان فرصت مساعد نشده؟ مننه خوری. معلولین داسې دي چې لږ تبعیض ده، ځکه معلول یو خو تا مخکې یاده کړله چې هغوی ډېر ناامیده دي، بسیار ناامید است و دیگه بسیار زیاد در فقر مبتلاست. همه د افغانستان یگان 60% مردم در زیر فقر است، مگر متاسفانه که معلولین از اونا بیخی فقرترین مردم طبقه افغانستان است.
از این چیز است که تا حال مردم سالم هم بر مشکلات معلولین توجه نکرده. امی 30% کوتا یا مثلا هم حقوق معلولین کار که است اونا تا حال در چیز ادارات دولتی تشریح نشده. رئیس جمهور فرمان داده، وزارت عدلیه فرمان داده، مگر متاسفانه در ریاست ترافیک هم بند مانده. در ادارات دولتی وزارتخانه ها هیچ کس نمیفهمه که حقوق معلول کجاست، مگر حقوق معلول تنها میگه خیرات است، مگر اینال خیرات معلولی نمیخواه، حق خود میخواه، حق تعلیم خود میخواه، حق کار خود میخواه، حق سیاسی خود میخواه، حق مدنی خود میخواه، حق بشری خود میخواه. امی حقوق ما است که ما نمیخوایم که به اصطلاح ما در انگلیسی میگیم که نو چارتی فور disabled people. د معلولینو لپاره موږ خیرات نه غواړو، موږ خپل حق غواړو. هغه معلولین چې زه ګورم زه ډېر په بعضې ځایونو کې ګدایي کوي، ډېر کم معلولیت لري، هغو باندې زه دغه کوم چې ته وروره خیرات، ته وروره خورې خیرات مه غواړه، ته د یو هغه په د روغ سړي هغه لرې، د هغه نه زیاته توانایي تا کې شته، ته هم یو کار وکړه، یو کسب زده که، نو تر څو به موږ او تاسې په چوکونو کې ولاړ و ګدایي به کوو، دا ډېره هغه دی. موږ هم یایو معلولینو ته چې تاسې هم ګدایي مه کوئ، مګر هم دولت باندې هم غږ کوو، په نړیواله ټولنې هم غږ کوو چې موږ ته د ګدایۍ نوم مه راکوه، موږ ګدایي نه کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ د ټولنې سالم وګړي یو. نو په دې اساس اوسه پورې موږ ته چې هر دولتي ادارې ته لاړ شو ولا امی کار بر شما مساعد نیست و امی یک معلول که میبینه معلول خو همیشه خاص چیز نداره که خوب بسیار شیک جور کنه چی کنه که بره، اگر خوب اونا توانایی داشته باشه، مثلا خوب ماستری داشته باشه، برای از اونا بسیار فکر چیز میکنه، پایین میکنه که اونا را نمیخواه، نمیپذیره، نمیفهمه که اینی آدم اگر گپش بشنویم که این چی است، این خواهر چی است که معلول است، این مرد چی است. مگر متاسفانه تنها چهره ظاهری چهره ظاهری در اداره، هر اداره که بری در افغانستان که چهره تان یک ذره چی باشه، مگر بسیار پایین فکر میکنه. اگر سالم آدم باشه ایسو فکر نمیکنه که اینی ظاهری یعنی آدم یک ذره چیز است، فقیری است، مگر هم باطنش هم داخلیش هم ببینی که اینی چی رقم توانایی داره، ای چی داره، ماستری کرده، کدام زبانا را میفهمه، چی میفهمه، جهان دیده است، چی است. مگر نه متاسفانه تنها امو هر کسی که بره میشیک بس دیگه امور مقرر میشه. معلولین تا حال به اصطلاح می تبعیض است که تشان مقرر نشده. ما زیاد تلاش ها کردیم، فعلا هم یک خیمه ما در پارک شهر نو، شاید شما خبر باشی، از 30 روزی طرف از بیچارگان معلولین ما دوجا شب تیر میکنه، یک سری خود تیر میکنه، مگر متاسفانه تا حال صدایش شنیده نشد. آقای زازک، این محسوسی شما در کدام راستا کار کرده تا به حال و چقدر دستاورد داشته؟ مهرباني منګه کار مؤسسې په 2001 کال کې ما خپل شروع کړی، زه خپل د دې مؤسسې بانی یم. ما د فزیکی لاسرسی نه شروع کړی دی چې څنګه په ټولنه کې فزیکی لاسرسی ته توجه وشي. لکه مثلا یو ځای مکاتب دي د افغانستان، اطفال معلولین اطفال یا معلولین قشر معلولین اونا دسترسی نداره. ما به این فکر کردیم که چطور می مکاتب دسترس بسازیم. از خاطر زنا باز ما شروع کردیم که برای مکتب باید رم باشه، تشناب برای معلولین هموار باشه، فیزیکال اکسسیبل یا به اصطلاح فیزیکی مشکلات نداشته باشه. در این راستا اول شروع کردیم تا حالا دمی 3.5 مکتب در 17 ولایت ما چیز رمها را جور کردیم. تشنابایش بعضی امکانات که پیسه برای ما چی شده برابر شده، تشنابایش اکسسیبل کردیم که به ویلچر والا یا بایسیکل والا چطور بره، چطور بشینه، چطور دستشویی کنه، امی هر مشکلات دوی شروع کردیم. بیا د دین ورسته موږ ووکیشنل ټریننګ چې وته حرفوي زده کړې هغه موږ شروع کړل چې په ډیرو ولایتونو کې، په 12 ولایتونو کې تقریبا 9000 کسانو معلولینو خویندو ورونو ته
د هغوی خانواده او ته د هغوی وارثینو ته ټولنې د هغوی فامیل ته موږ ووکیشنل ټریننګ یا حرفوي زده کړې ورکړي تر اوسه پورې تقریبا ډېر زیات پروګرامونه مو د معلولیت یا آګاهۍ ورکړي دي چې معلولین چې څنګه د آګاهۍ چې طور مردم آگاه حقوق معلولین شود که معلولین در کدام عرصه حقوق داره، معلولین ما بین معلول و معیوب چی فرق است و معلولین در جامعه چی حق داره، سر والدین چی حق داره، سر قریه‌دارا چی حق داره، سر دولت چی حق داره. امی همه مشکلات از نگاه کنوانسیون ملل متحد از اونا که افغانستان هم اونا امضا کرده، از او توسط از او هم آگاهی دادیم برای مردم و توسط قانون ملی افغانستان هم چی آگاهی دادیم. بسیار آقای زازای، معلولین ما از طرف دولت یک مقدار معاش داره، میشه بگوین که تمامشان این معاش مستفید میشن یا بعضی‌هایشان؟ معاش بالکل په معلولیت لړۍ کې دا نشته چې مثلا ته جنگي معلولی ته غیر جنگي معلولی. احترام ټولو ته مساوي ده. د ملګرو ملتونو د فرمان په اساس معلولین مساوي حق لري. ځکه په 2014 کال کې په ترکیه کې د نړیوال د بشري نړیوال کانفرنس چې و هغه خپله د هغه وخت سیکرټري جنرال یا بانکیمون و بانکیمون نه موږ پوښتنه وکړله په تالار کې موږ د معلولینو ټول مدافع را جمع شوي وو چې موږ سره خپل دولتونه چې دا حکومتونه چې دي د ټیټې پایې چې هغه زیر فقر ملکونه دي په هغې کې موږ د معلولینو سره دغه تبعیض کېږي چې ته جنګي تا حقوق شته ته غیر جنګي. بیا خپله سیکرټري جنرال وی چې رایټ از فار آل، حقوق د ټولو دپاره ایکوال وایي ټولو دپاره یو شی دي. دا نشته ځکه چې د موږ د نړیوال قانون میثاق د بینالمللي چې دی هغه د معلولینو د ټولو معلولینو دپاره مساوي حق ورکوي. مګر متاسفانه په افغانستان کې تاسو چې پوښتنه وکړله چې د معلولینو هغه نه حقوق څنګه ورکوي، دلته د افغانستان دولت حکومت هم دغه فرمان توشیح کړی چې باید حقوق ورکړی شي مساوي، خو تر اوسه پورې بیا هم په ولایتونو کې نور ځایونو کې وتی چې تاسې هغه شما جنګي هستی، شما غیر جنګي هستی، شما حق داري. ډېرو کمو خلکو ته د امتیازات ورکړی شوي. تقریبا 140,000 دي که 10,000 کسان په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې دولت سره رجستر شوي چې هغه میاشتنه. آقای زازای، از خیمه‌تان بگوین که 3 روز برپا شده، دادخواهیتان در کدام راستا هست و صدایتان به چی بلند کردین و کیها تا به حال بر صدایتان پاسخ گفتند؟ تر اوسه پورې خو هر څوک ځي، هر یک شمیره که چی است، شما چی مشکل داری، بعضی مردم رفته مشکلات درباره چیز است که ما 2 پوزیشن در مشران جرگه داریم. اونا تا حال 10 سال 12 سال شد 13 سال شد که عموم 2 نفر بود، حال اونا هم رفته. تا حال مشران جرگه کدام معلول نپذیرفته، باید ما 2 نفر معلول در مشران جرگه داشته باشیم و در پارلمان هم یک سیت یا یک چوکی داشته باشیم برای معلولین امتیاز داده شود. امی 30% کار باید برای معلولین داده شود، حقوق مساوی باید برای معلولین داده شود. اما کدامی که در قانون است قانون باید تطبیق شود. بسیار خوب، سپاس از شما آقای زازای. خدا کنه با مشکلاتتون رسیدگی شود و در این هوای سرد واقعا در او خیمه بودن هم کار خیلی دشوار است. خدا کنه که زودتر به صدایتان پاسخ داده شود تا این خیمه‌تان از اونجا برداشته شد. شما زنده باشید. تشکر. خیر بگیم. دوستای عزیز، یک میان برنامه کوتاه داریم، بازم در ادامه برنامه با ما باشین.